درمانی هست دیگه، یعنی کمک اول است که میگیریم. یا یک گوجی برنج است رو خواهیم چی و برای دیگه چی در راسته ایران میبریم برای شتکاک در اوجوش میکنیم دیگه تا وقتی را پردیش میشه نمیشه چین هیواد لخانه موږ تقریبا څه د 500 کنټینره زیات کم مال وعده شوی و هغه الحمدلله اکثره افغانستان ته ورسېدو یو څه په لاره دی موږ په 14 ولایتونو لپاره هغه په نصاب په اندازه د ولایت درجې 10 کنټینره کم از کم 12 کنټینره 6 کنټینره 8 کنټینره په مختلفو ولایتونو موږ توزیع کړه هر یوه ته او دا که دوه شیان دي پخوا راغلي وي موږ ته چې هغې کې البسان وه کمبالی اوس چې د غنمو وریجې دي د غنمې وریجې توزیع په ټولو ولایتو کې موجوده ده انشاءالله ټولو ته به په خپل وخت کېږي موجوده دلته 3000 کورنۍ ده چې د 22 ناحیې لکه رئیس صاحب چې دا مواد موجود دي راتلونکي کې به انشاءالله به د بل اوتا کې او د اوتې په ورځ یا مخکې یا وروسته نور به هم دلته مال توزیع کېږي او د راتلونکي پروګرامې دپاره دا د چین د هېواد مال دی او نور مؤسسات یې موږ سره وعده کړې انجوګانې انشاءالله ډېر زر ده چې دلته موږ ته مالونه به راشي او موږ به دې ته په خپل وخت توزیع د کابل د ولایت د 22 ناحیو او مختلفو ولسوالیو څخه موږ هغه کسان چې سروې کړي دي مستحق هم ګڼلي دي د هغوی لپاره د 3000 فامیلو لپاره نن زمینه مساعده کړې چې د دوی لاسنیوی وشي دوی سره مرسته وشي تاسو شاهد د صحنه چې د افغانستان اسلامي امارت کې هغه مخکینی اختطافونه ظلمونه حق تلفي دا ټول منځ تللي یو واقعا سپېڅلی اسلامي حکومت راغلی پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره